عبدالرحمن بابا فرمایي هر سړی چې په حساب کې تیرو بیر شي، هر سړی چې په حساب کې تیرو بیر شي، ملامت پر وایا کیږي لور په لور، او چې لایق د ملامت او د تهمت شي ځای لري که بی عزت شي هم سرتور، او چې عزت او حرمت یې نه وي په جهان کې هغه هسې ژوندون وسوځه په هور. گاه په غرمه سوځي کله ریګ د پساړه، گاه په غرمه سوځي کله ریګ د پساړه، کله مرې له لوږې کله مرې په ډیر خواړه، واړه په غوغا دي چې راغلي په دنیا دي، نه یې هغه وږي په کلار دي نه ماړه، کله لاس په سر تر بله کیږدي توازه کا، کله لاس په سر تر بله کیږده توازه کا، کله ورته کیږدي لاس په توره په چاړه، ښایي که څوک پس له مرګه خاندي په لحد کې، هر چا چې په دا ژوندون کې خپل سر وجړو، وینم واړه تلوني هیڅ څوک نه دي پاتې شوي، وینم واړه تلوني هیڅ څوک نه دي پاتې شوي، ژوند دی په دا لارې هم د ځوان هم د زاړه، د دنیا روزګار هم وبلا غولول دي، دا ګمان په هیچا مکړه چې مې خپل دي، هیڅ مزه په دا جهان کې پاتو نشوه، د یخ سوري په اوبو پورې کول دي، پوزه غوږ د غوښو شته په هر چا پورې، که د شرم پوزه غوږ غواړي باطل دي، که د دوه کاسې دانې وي په کندو کې، که د دوه کاسې دانې وي په کندو کې، پس له شامه هسې وایه چې د بل دي، که ته دوه او درې عیبونه د بل شمار کړې، بل به تا ته هسې وایي چې ستا سل دي، نصیحت د ناصحانو اثر نه کا، بېهوده د سړې اوسپنې کوټل دي، دا نااهله همدمان دي نه پوهېږم، دا نااهله همدمان دي نه پوهېږم، که موچی د رحمان پنډې په ګوګل دي.